بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول جوړ روغ خوشحاله اوسئ او د ژوند په ټولو چارو کې کامیاب او بریالي اوسئ. نن غواړم خپل دوهم درس تاسو ته وړاندې کړم د اووم صنف د ریاضي د سټ د برخې دوهم درس تاسو ته وړاندې کړم چې په دوهم درس کې موږ کوم موضوعات نن لولو. لومړی موضوع د سټونو د لیکلو ډولونه یا طریقې تاسو ته تشریح کوم چې موږ سټونه په څه ډول په څو ډولو موږ کولی شو چې سټونه ولیکو. او دوهم موضوع معادل او مساوي سټونه کوم سټونه ته ویل کیږي. هیله لرم چې د پرونی درسم په زړه پاتې وي، په ذهن کې پاتې وي او په زړه مو وي چې کومې خبرې ما د سټونو په اړه تاسو سره شریکې کړې. د سټ تعریف وه، د سټ عناصر وو، خالي سټ وه او همدارنګه ځینې نور سټونه چې شریک عناصر لري. دا ټول هغه موضوعګان وو چې ما تاسو سره شریک کړل. نن غواړو د سټونو د لیکلو ډولونه یا طریقې لومړی درس تاسو ته وړاندې کړم. لومړی تشریحي ډول دی او دوهم اجمالي ډول دی. موږ سټونه په دوو ډولو یا په دوو طریقو کولی شو چې ولیکو او یا دا چې په نمایش یې کیږدو. لومړی ډول یې څه دی؟ تشریحي. اوس به زه د تشریحي او اجمالي د دواړو نه تاسو سره مثالونه کار کړم. تشریحي د نوم نه پیدا دی چې هغه سټ چې هر شی واضح او تشریح شوی وي. تشریحي یعنی واضح، په وضاحت، هلته عناصر کې ځای په ځای شوي وي. حاجت د دې نه وي چې یو څوک پلټنه پسې وکړي. مثال به تاسو ته درکړم. مثلا د شکر موږ تاسو مسلمانان یو، د اسلام 5 بناوې دي. که یو کس تاسو ته ووایي چې د اسلام څو بناوې دي، تاسو یې سټ موږ ته ولیکئ، نو موږ یې په تشریحي بڼه کولی شو چې دا رقم ورته ولیکو. مثلا د ایکس سټ دی. د ایکس سټ د اسلام د 5 بناو سټ دی، یعنی د ایکس په سټ کې موږ غواړو د اسلام 5 بناګانې تشریحي ډول راویلو. لومړی کلمه شریفه ده، د طیبې کلمه، بیا لمونځ دی، پس دغه روژه ده، پس دغه څلورمه بنا زکات دی او بیا د کعبه شریفه حج دی. دا مثال د تشریحي ډول د سټ نمایش یا د سټ لیکل دی چې موږ تاسو کولی شو چې په دې ډول یو سټ ولیکو او نوم یې څه شی کیږدو په تشریحي ډول یا په ډېر وضاحت تفصیلي ډول د سټ لیکل دی. که موږ همدغه عین خبر څوک د موږ نه پوښتنه وکړه چې تاسو یو سټ د اسلام 5 بناګانو دپاره ولیکئ، که موږ ولیکو د اسلام 5 بناوې دی، نو په دې صورت کې موږ ضرورت نه لرو چې دې ته قوس هم ورکړو. هغه غټ قوس چې موږ سټونه پکې ځای په ځای کیو، هدف مې دغه غټ قوسونه دي. ضرورت نه لرو چې دلته دوه قوس هم دو ته ورکړو. وای مساوي دی په د اسلام 5 بناوې دي یا د اسلام 5 بناګانې، که کېدای شي چې بناګانې ولیکئ، بناګانې د اسلام 5 بناګانې. نو په دو صورت کې ضرر نه لرو چې قوس ورکړو. په دې ډول یې موږ لیکلی شو او دې ته د طرز د لیکلو ته یا دې ډول لیکلو ته
اجمالي ډول د سټ لیکل وي. د مثال په توګه د مساوي سټونو مثال داسې بیانولی شو. د مثال په توګه که موږ ووایو د افغانستان درې تازه میوې چې ډېرې مشهورې دي په ټوله دنیا کې کومې میوې دي؟ انار دی، انګور دی او خټکی دی. انار، انګور، خټکی د افغانستان هغه تازه میوې دي چې نړیوال په خپل هیواد کې او په نړۍ کې شهرت لري. او اوس که د کیو سټ هم هغه سټ وي چې د افغانستان درې تازه میوې چې ډېر شهرت لري په خپل هیواد کې او په نړۍ کې موږ ولیکو، بیا هم انار وي، د سټ کې هم انګور وي او خټکی. نو دغه دوه سټونه یو د بل سره مساوي سټونه دي. په څه خاطر دا دوه سټونه یو د بل سره مساوي سټونه دي؟ مساوي ورته ویلی شو چې موږ مخکې تعریف وکړو. څم تعریف وکړو؟ موږ وویل چې که دوه، درې، څلور، هر څومره سټونه چې وي که هم یې تعداد د عناصر یو د بل سره مساوي وي او هم په داخل د سټو کې عین عناصر هلته موجود وي نو هغو ته مساوي سټونه وي. نو موږ لیکلی شو چې د پی سټ مساوي دی د کیو سټ سره. د ما غلطي چیرې وه؟ ما په وړه حرف ولیکه، کیو مې په وړه حرف ولیکه او پی به هم په غټ حرف ولیکم. په څه چې بوسټونه باید په اوله ورځ به درته تشریح کړي وو چې په غټ حرف د انګلیسي باید وښودل شي. نو دا و مساوي سټونه. اوس به راشو معادل سټونه. معادل سټونه کوم سټو ته وایي؟ معادل سټونه هغه سټو ته وایي چې هغه عناصر یې مساوي وي. که دوه و، درې و، څلور و، پنځه، شپږ، هر څومره چې وو، د هر څومره سټونه چې وو هغه ارقام یې باید، تعداد یې یا شمیر یې باید یو شان وي. یو د عناصرو شمیر یا تعداد باید یو شان وي. مګر مهمه نه ده چې لکه د مساوي سټونو په داخل کې د سټو عین عناصر وي. مثلا که موږ د اس سټ ولیدو، د اس په سټ کې موږ د مکتب د ضروریاتو نه هغه اجناس چې مکتب دپاره ضرور دي هغه اجناس دلته ولیکو. مثلا ژبې ته یې تغییر ورکړم د کمپیوټر. مثلا کتاب، کتابچه، قلم او د مکتب بکس. دا سټ څو عناصر لري؟ تاسو وینئ چې دا سټ یو د بکس مکتب، قلم دوه، کتابچه درې، کتاب څلور عناصر یا څلور غړي لري. اوس که د آر په سټ کې موږ ولیکو چې د کال د هجري شمسي د کال 4 میاشتې موږ نه وغوښتل شي چې ولیکئ. او یا دا چې کوم بل مثال که راوړو چې لږ تاسو ته مختلف شي، تاسو د خپلو ټولګیوالو
د اول نمره نه تر څلورم نمره نومونه یې ولیکئ. مثلا عایشه اول نمره وي، مریم دوم نمره وي، ساره دریم نمره وي او رایان څلورم نمره وي. دلته څو کسه شول؟ د اول نمره نه تر څلورم نمره عایشه، مریم، ساره، رایان د موږ د ټولګي اول نمره نه تر څلورم نمره پورې نجونې دي. نو دلته د دې سټ د آر د سټ عناصر څو شول؟ یو، دوه، درې، څلور. تاسې وینئ؟ یو، دوه، درې، څلور. او د اس سټ د سټ عناصر څو شول؟ یو، دوه، درې، څلور. نو دلته تاسو وینئ چې عناصر یو شان نه دي مګر د تعداد یا د شمیر د نظره دا دوه سټه یو شان عنصرونه لري. د شمیر یو شان دی مګر په خپله یو شان نه دي، یعنی ماهیت یو شان نه دی. کتاب و عایشه فرق لري، کتابچه و مریم فرق لري، قلم و ساره. نو دو سټو ته دغه رقم سټو ته چې د شمیر د لحاظه عناصر یو برابر مګر یو شان ته نه وي، د جنس د نګاه نه یو شان ته نه وي، دغه سټو ته معادل سټونه وایي. اس سټ د آر سټ سره یو معادل سټ دی. نو دا یې تاسو نننی درس یاره به یو ځغلنده بیا نظر پې وکړو چې تاسو ښه په ذهن کې کینی. د سټونو مربوط دوهم درس کوم موضوعات وو؟ نن موږ دوی موضوعګانې درلودې. اول د سټونو د لیکلو ډولونه یا طریقې، دوهم معادل او مساوي سټونه وو. د سټونو د لیکلو ډولونه په څو ډول وو؟ لومړی په تشریحي ډول سټ لیکل کیږي. هغه څه رقم لیکل کیږي؟ په دې ډول. مثلا که یو څوک تاسو ته وایي چې د اسلام 5 بناګانې په یوه سټ کې ولیکئ، تاسو یې په دې ډول د دوو غټو قوسو په منځ کې کلمه، لمونځ، روژه، زکات، حج منظم لیکئ چې اول کلمه ده، دوم لمونځ دی، دریم روژه، زکات او حج. او که ولیکئ چې وای یو سټ دی، وای مساوي په د اسلام 5 بناګانې، نو دې ته اجمالي ډول وایي. دا په اجمالي ډول لیکل شوی. په دوه ډولو لیکل کی، تشریحي یا تفصیلی، او دوهم ډول یې اجمالی. دوامه موضوع د موږ څه وه؟ دوامه موضوع موږ د مساوي سټونو تشریح وه یا تعریف وه چې مساوي سټونه کومه سټو ته وایي. مساوي سټونه هغو سټو ته وایي چې هم د عناصرو د تعداد یا د شمیر د نګاه نه مساوي وي، هم د ماهیت د نګاه نه. هر رقم عناصر چې په یوه سټ کې دي په بل سټ کې وي. خدای وکړه چې 3 سټه ولرو، 4 یا 5، هر څومره سټونه چې ولرو، که په منځ کې د شمیر د نګاه نه یوه اندازه عناصر وي او دغه عناصر ماهیت یو شی وي، عین شی وي، دې سټو ته موږ څه شی ویلی شو؟ مساوي سټونه ویلی شو. او معادل سټونه کوم سټونه دي؟ معادل سټونه هغه سټونه دي چې د شمیر د نګاه نه یا د تعداد د نګاه نه عناصر یو برابر وي. دلته 4 په اس سټ کې موږ 4 عناصر لرو: کتاب، کتابچه، قلم، د مکتب بکس چې د مکتب لوازم دي. مګر د آر په سټ کې څه لرو؟ د نجونو، د 4 نجونو نومونه دي چې د موږ د صنف اول نمره، دوم نمره، دریم نمره، څلورم نمره دي. نو په دو خاطر چې دغه سټونه د شمیر د نګاه نه دواړه د شمیر د نګاه نه اس او آر یو شان یو برابر عناصر لري مګر ماهیت یو رقم نه دی، دو ته معادل سټونه وایي. خدای دې وکړه ډېرو ماته ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړه چې د نن د درس نه هم پوه شوي وئ او ښه زده شوی وي.
هیله لرم چې تاسو په کور کې د کارخانگی په شان تاسو هم دا کار وکړئ او دوه سټه د تشریحي ماته ولیکئ، دوه سټه د تشریحي ډول سټونه ولیکئ، دوه سټه د اجمالي ډول سټونه ولیکئ چې په دوه ډولو لیکل کی، تشریحي او اجمالي، او دوه سټه د مساوي سټونو نه مثالونه ځان سره کار کړئ. د مثال په توګه تاسو د عیسوي میاشتې د دوهمې ربع د نومونه ولیکئ، په دوه سټو کې ولیکئ، وښیئ چې څه رقم مساوي ورته ویلی شئ. او معادل سټونه ماته یو سټ ولیکئ چې د هېواد مشهور کرکټ بازان د دریو تټو نومونه واخلئ، او په دوهم سټ کې د خپلو دوستانو د دریو نږدې دوستانو نومونه واخلئ، معادل سټونه کې هلته تشریح کړئ. هیله لرم چې درسونه ولولئ، زحمت هم وباسئ، درسونه درسره تکرار کړئ، بلې ورځ ته آماده اوسئ چې دریم درس درکړم. او انشاءالله چې سبسکرایب او لایک د یاده ونه وځي، او دا چینل د خپلو نورو همصنفیانو دوستانو سره شریک کړئ چې څوک د درس نه پس پاتې نشي او درسونه یې د یاده ونه وځي. نور مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ او کامیاب و بریالي اوسئ. خدای پامان.